ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له اسدالله خالده کوو. ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې خپرې شوې چې د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد د ناروغۍ له امله له دندې استعفا کړې، خو دفاع وزارت دغه خبر رد کړی او ویلي دي چې اسدالله خالد نه هم لرې شوی او نه هم استعفا کړې. قطر سبا په قطر کې مرکچی پلاوي د سولې دویم پړاو مذاکرات پیلوي او پر اجنډا به بحثونه پیل کړي. طالبان وایي دوی په قطر کې د سولې روانو خبرو کې په اجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې او د موقت حکومت د جوړېدو مسله هیڅ مطرح شوې نه ده. عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور وایي د موقت حکومت د رامنځته کېدو جدي ملاتړ کوي. امرالله صالح وایي طالبان ځکه له ټاکنو ویریږي چې بیره ټوپک خپله بقا نه ویني. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي د طالب جګړې په هر اړخیزه توګه خپل مشروعیت بایللی دی، خو له دې امله چې خپله بریا په جګړه کې ویني له ټوپک څخه لاس نه اخلي. ولسمشر غني د ملالۍ میوند له کورنۍ سره غم شریکي کړې. هغه تېره ورځ په جلال آباد ښار کې د ملالۍ میوند له کورنۍ سره کتلي او د غم شریکۍ پر مهال د نوموړې له کورنۍ سره 15 لکه افغانۍ نغدي مرسته وکړه او ویې ویل تاسې ته به د کار کولو زمینه برابره او د پیاوړې ملالۍ یاد به تازه وساتل شي. حمدالله محب د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي د خوشحال سادات په مشرۍ د عامه ساتنې ملي تصدۍ ځواک به په نړیوال بازار کې ډېر ژر له بهرنیو امنیتي کمپنیو سره د رقابت جوګه شي. کابل د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوب کابل ته راغلی. بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی نوموړی له ولسمشر غني د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره وګوري. او وروستی خبر دا دی چې ډونالډ ټرمپ خپله ماتې ومنله. ټرمپ د روانې جنوري میاشتې تر 20 نیټې پورې د واک د منظم لیږد ژمنه کړې، خو ویلي دي چې د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. په هر حال زه د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په یو بخښونکي خدای مو سپارم. الله په امان.